وای چې وینجلې نه وای واده کړی و وړو به یې په ځمکه لمدول او خپله به په لګن کې ورته ناسته وه د 12م صنف یوې نجلۍ د بیولوژي په استاد باندې عریضه کړې وه وای چې د درس په منځ کې بدې خبرې کوي نه پوهېږم دا خلک د مېلمنو سره تر دروازې پورې ولې ځي زه خو د دې لپاره ورسره ځم چې بیرته راونه ګرځي او یا څه شی غلا نه کړي نن سبا خو مې ملګرو ته یوازې هغه وخت ور یادېږم چې هغه د 12 نفرو ته لېږلو والا میسج ورته راشي یو نفر کتاب لیکلی و چې څنګه کولی شو پیسې وګټو اوس د بیچاره سره دومره پیسې نشته چې هغه کتاب پې چاپ کړي بخیلي نه به سوالګر په څپېړه وهي او تخلص به یې سخي وي خلک وایي چې مینه کول ډېر سخت کار دی او استاد بیا وایي هر کار چې درته سخت وي هغه بیا کوه اوس حیران پاتې یم چې د خلکو ومنم که د استاد وای مجنون چې کله ماشوم و نو د مور په غېږ کې به ژړل او چې کله به ښایسته نجونې راواخیست نو غلی به شو تاسو څه وایي دا به رښتیا وي پخوانۍ عشقي ډېره ښه وه اوس خو پکې هېڅ برکت نه دی پاتې دستي به ورته ووایي کارډ راولېږه کله چې په دې پوه شوې چې ملګری مې خفه کېږي نو ځان ملامت که او بحث پرېږده